अस्सलाम वालेकुम सलामونه او نیکی هیلې مې ومنه ملګرو زه نن د صوابه د اکشن کمیټې په مرسته او سپورټ کې تاسو ته حاضر شوم چې بنیادی خبره ده چې غلامان د نور چا په امید او تمناسوي چې ګنې مال به بل څوک کوي یا زما مسلې به حل کوي خو مالکان په خپل را پاسي دا وخت چې موږ په خپل د مالک په حیث را پاسو او سبا د صوابي اکشن کمیټې د طرفه راغختل شوی مزاحمتي تحریک کوم چې بنیادی تور د صوابه د مسلو په حواله باندې کومه چې بدامنی دا کومه چې منشیات دي د پولیس ګردی دا او یا په دغه تکي د بجلی په حواله باندې کوم ظالمانه ټیکسونه دي ظالمانه بیلونه دي او مونږ د مالک په حیث باندې غلامان جوړ کړی شوی یو د ملکیت حیثیت هم ختم شوی دی په کار دی چې مونږ تاسو ټول په جمع را پاسو او دا اواز چې د صوابي اکشن کمیټي دا بدرګه کو د دې برخه جوړ شو او زه امید لرم چې دغه شانتي مونږ تاسو ټول په شریکه باندې دا دغه چې د ذمہواری خپل وګڼو او را پاسو نو بل څوک زمونږ د مسلو د حل لپاره مونږ سره نه را پاسي خو مونږ تاسو ټول په کار چې په ګڼ تعداد کې سبا لس بجو ته د امن چوک ته چې دینو ځان راورسو او دغه احتجاج او دغه غوښتنه چې دا درنکو او زه امید لرم چې د ولس زور چې دا د خدای زور دی کومګ په اتفاق را پاسو نو دا مسلې چې دا زموږ جنون مسلې دي دا زموږ آئینی او انساني مسلې دي او دا پکار دی چې حکومت په دې باندې غور وکړي او دا مسلې حل کړي تاسو ډیره مننه